بسم الله الرحمن الرحیم د لیارې آداب په باره کې دا خبره ده چې هر چی خپل آداب لري نو همدغه شانتې لیارې کې دا هم زموږ آداب لري ویل چې د موږ دین کامل دی نو دې کې د هر یو شي پوره رعایت ساتل شوی هر یو شی هم ته واضح بیان کړی دی نو سړی چې لیارې کې څه دي هم خپل آداب دي اول آداب دا دی چې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا چې د الله بندگان د رحمان بندگان هغه دي چې هغه په ځمکې باندې عاجزي سره ځي عاجزي سره کار کوي دویم شی چې کوم دی هغه د لیارې ښې طرف ته ویل چې نبي علیه الصلاة والسلام به هر یو شي کې ښې طرف ته دا به خوښولو نو د لیارې آدابونه هم همدغه دي چې سړی کله په لیارې باندې ځي نو بیا د ښې طرف ته ځي دریم دا چې دریمې کلمې ذکر کول دریمې کلمې ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو دا کله چې دا سړی دا ذکر کوي نو دا سړی په جګړو زیاړو زورلو نه به دا په الله رب العزت دا ساتي څلورم شی چې کوم دی هغه د نظر حفاظت کول الله رب العزت فرمایي کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم چې پیغمبر مسلمانانو ته وایي چې تاسو خپل سترګې ټیټې کړئ په غیر محرم باندې چیرې کې تو اچانک نظیر نه ورځي نو دا هم د لیارې آداب دي څلورم شی شو چې سترګو نظیر لاندې ساتل د سترګو حفاظت کول پنځم چې کوم دی هغه لیارې کې څه زهرجن شی وي څه رکاوټې په لیارې کې هغه لرې کول دا هم د لیارې آداب دي او شپږم چې کوم دی څوک چې درته په مخې باندې راځي هغه ته سلام کول دا د لیارې آداب دي نو دا شپږ آداب د لیارې شو اول چې شولو اول دا غږی چې عاجزي سره په لیارې باندې تاړ دویم چې کوم دی هغه د نظر حفاظت کول او دریم چې کوم دی د دریمې کلمې ذکر کول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څلورم که په ځمکې باندې په لیارې کې څه زهریلا شی دی هغه شی لرې کول او پنځم چې کوم دی هغه د نظر حفاظت کول او شپږم چې کوم دی هغه څوک چې در باندې راځي نو هغه باندې سلام اچول دا د لیارې سنت دی الله دې عمل کولو توفیق